امام شافعي رحمت الله علیه زه د صوفیانو سبا کېناستم ما ته 2 خبرې یادې کړې ټول ژوند کې دې کې ما نور خیر ونه لیده. یو دا دی چې الوقت سیف ان قطعت به والا قطعک، دا ټیم د تورې مثال دی، که دشمن دې پې ووو خو کار دې وکړه او که نه ویې غسته تا پې بېرته وایي. دا اوس ګوره موږ دې وخت کې ناست یو، موږ دا وقت ووو الحمدلله دا د حسنات روان دي انشاءالله، الله د چا اجر نه بربادوي. او چې کینو ګپ لګوو وسې وخت ضایع کوو نو بیا دا وقت منګوئ. او دویم امام شافعي صاحب وایي ما صوفیان نه دا خبره یاده کړه وشغل نفسک فی الحق قبل والا شغلک فی الباطل، ځان دین او حق کې کلک کا که نه ګوره نفس د باندې غالب کیږي او بیا تا په ګناه کې راګیروي. دا یو نفس دی اماره بالسو، ګناه ته خلک رابلي. شریعت وایي کله پې روجې ونیسه چې دا کنټرول شي، کله پې منځونه وکړه، کله پې شپې شوګیرې کړه. دی به وایي روپۍ مه ورکوه ته صدقې کوه. لکه دا نفس ته باندې زورور شو نو دا خمار دی، بیا دې خوري بیا دې جهنم ته غورځوي. بهترین څیز چې انسان وقت وپېژني. استاذ وقت، علما وقت وپېژني. علما ورونو یو تنبیه ده، دا کوم چې نن دا علما دي که نه، چې زه کله سوچ کوم شیخ صاحب ته دې خبرو ډېره پته ده، که دا ډېر ګرځېدلی او زموږ د ټولو الحمدلله د اهل حدیثو بابا دی، ده ته دا قصې معلومې دي چې د دنیا کې زه وایم چې دا که بریلیان دي هم دا بخاري شریف وایي، او که د اهل حدیث دي او که احناف دي او هر سړی و امام بخاري رحمه الله. دې بخاري ته به د ورځې څونه خلک دعا کوي، دې مسلم ته به څونه دعا کوي، دې ترمیزي ته به څونه دعا کوي، څونه خلک. دا ولې دی مړه دي خو مړه نه دي. اهل السنت یموتون ویحیا ذکرهم واهل البدع یموتون ویموت ذکرهم. اهل بدع ختمیږي، ذکر یې ختمیږي. الحمدلله د سنت علما نن که دا علما مړه دي موږ نه مړه دي، کتابونه زموږ مخې ته پراته دي. د وقت ډېر خیال کول، چا چې د وقت خیال وکړه رب العالمین هغه له قدر ورکوي. ابن جریر باره کې راځي وایي د ده مرض موت شروع، یو طالب یو دعا وویلې، وایي دغه طالب ته ویلې چې پید او کافي راوړه، چې راوړه نو خپلته روح رامات شوی، بیا چېرته کافي پید یې ونیو، هغه داسې وغورځېد او کافي داسې وغورځېد. وایي طالب ته وویلې چې دا مهله ولیکه. رئیس المفسرین محمد بن جریر طبري د ډېر جزه تفسیر چې جامع البیان لیکلی دی. چا ورته ویل شیخ دا وخت ستا د لیکلو دی؟ وایي هغې ویلې چې مؤمن به هېڅ وخت د دین نه نه مړېږي. دعا یې پرې ولیکله او جب کې یې کېښوده. تاریخ لیکي چې ابن جریر 2 یا 3 منټه وروسته د دې نه وفات شو. او د دې ابن جریر باره کې دا هم علما لیکي چې د ده د پیدایش نه د مرګه پورې د ده دا ټول کتابونو صفحې چې راوالي او د ده په عمر یې تقسیم کړي نو هره ورځ یې 14 صفحې رسېږي. الله د علماو کتابونه ولیکئ، د علماو نه لیکل وکئ، مطالعې ضروري دي. د دې بچو دا ژوند موږ څه امانت دی. بس موږ باندې امتحان د دوی طرف نه دی او دوی باندې امتحان دی چې دوی کوشش کوي یو که نه کوي. دا 18 سپارې اخیرنی آیات دی. الله وایي بعضې مې د بعضو دپاره امتحان او فتنه ګرځولي وایي. یو معنی پکې دا ده هر سړی دا د بل دپاره یو امتحان او فتنه ده. موږ او تاسې له ډېر مهم یو دا دی چې موږ د دې شیوخو نه فایده والو. د دې مرکز نه چې وضو طالب 2 قسمه طالبان ځي، یو داسې چې د مدرسې نه فارغ شي، دا هم یو طالب یې ځي چې څه خیر یې ځان څه وړی، او دویم دا چې مدرسه ترې فارغه شي. نو چې موږ داسې نه یو چې مدرسه رانه فارغه شي، بلکې چې موږ د مدرسې نه داسې فارغ شو چې وتزودو فإن خیر الزاد التقوی. اجینو ته الله وایي ځان څه توخې د تقوا ویسئ. وقت موږ وپېژنو، د استاذ قدر وپېژنو، دا زموږ مرکز دی، د دې د عملو قدر وکړو، بل ځای کې د عالم قدر وکړو، نو موږ او تاسې به رب العالمین کمال ته ورسوي. انشاءالله نور هم داسې ښې خبرې دي. دې صورت کې ډېرې پیادې دي، خو والعصر کې دې نکتې ته اشاره ده چې د زمانې قدر به پېژني او بیا به انشاءالله څه وخت ویو. الله سبحانه وتعالی دې خبرو باندې موږ او تاسې ته د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې دا مرکز آباد لري. الله دې زموږ د دې مشایخو عمرونو کې خیر او برکت واچوي. الله دې حیات طیبه ولور کړي او الله دې دا مشران زموږ د سر نه نه لرې کوي.
او رب العالمین دې زمونږ او ستاسې د یو بل سره د الله په مینه او محبت باندې یو ځای کېدل هم کړي او جدا کېدل هم کړي. داسې حالت کې د الله موږ له مرګ راولي چې الله زموږ نه راضي، خاتمې هم د الله په ایمان کړي، قبر دې الله د نور نه ډکي، حشر دې الله آسان کړي، مخونه هم دې الله سپین کړي، تله د میزان دې الله درنه کړي په طاعاتو، عملنامې دې الله په خلاص باندې راکړي، د محمد رسول الله د حوض اوبه دې الله زموږ نصیب کړي، پل صراط کې دې الله زموږ مدد وکړي. الله هم دې د هغه خلکو نه وګرځوي چې مفتحة لهم الابواب او سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه اجمعین.